تا بالخصوص عثمانزای احمدزای و د بنوزای ناروغلی مشرون ځوانون دا ته میږ هرکلی ویایي تاسې هر کله روشستی ملګریې لکه څرنګه چې تاسو ته پاته دو چې د نن میږ توس مختلف کومینه په یوازې سره نوسي دا یقینا چې د یغ سټیپ برکات دي چې دلته سې ځوانون رچک شول خو په سټ یې دغه قومي مشرون سیاسي مشرون د ټولې قومي مشرونې ځوانونې دغه ځای ورڼه ودرېدل او دغه خبره یې دغه زوی ته وروړه چې نن د پښتین قوم او بالخصوص د باني ډیویژن په دغه پیج باندې دي چې میږ د خپلې خورې د پوره د خپل اختیار د پوره په خپل وسایل د پوره دغه د پوره میږ یوي او تر اخر حد رسو یوي ملګریې تاسو ته د پاته وي چې د نن کیمه جرګارو جوړه شوې ده دا د خپل وسایل د خپل ګیس په دغه خبره باندې تاسو په مختلف پروګرامینه کې جلسه کې پوه یاستئ خو تاسو ته د پاته وي چې د میشتو سره دغه اتفاق دغه اتحاد دغه ډېر لوی دی په نتیجه کې چې میشت څومره مزال کړی دی چې د میشتو سکیمې غوښتنې دي د میشتو سکیم ډیمانډز دي هغه تر دې ټیمه نشته یو شایغه په ګراوند باندې نشته مختلف درویغ دغه پروپاګاندا لګیا دي خو میشتو ستا چې کیم مزال دی کیم مزال مکړینکی دی ان شاء الله دغه خبره خوشخبری وروړي چې میشتو د خپل وسایل د خپل خورې اختیار په لوس کې وخلي ملګری تاسو ته د پاته وي چې دغه نن جرګه دا خو د کیم تحصیل شوه کې کیم ګستی د هغې باره کې دو خو ورسره یوه دا خوشخبري غدر کوي چې د دغه وطن په دغه خوره شي په مختلف ځایونه کې د میشتو سنرو وسایل غه په جوتول دي هغه که میشتو د جنیخرې د سپینتانګې مثال وخلي هغه که میشت د وطن د نر داسې مثالونه چې پاکې په مختلف شکل کې د میشتو دغه وسایل ارجوتیدونکي دي زه ډېر ټایم نه وخله خو تاسې مشرون ته دغه سول که چې د هر شي نه بلاتر د پارټۍ نه بلاتر د ذات نه بلاتر میشتو سو د قومي د خپلې خورې د اتفاق دپاره د خپلې وسایلو دپاره سره یو کېږي او داسې لوسو ورکوي داسې یو بل ته لوسو سره ورکوي چې د نره دنیا په دغه شي باندې مجبوره شي او دغسې اتفاق وکړو چې که څوک وسایل غواړي که څوک خپلواکي غواړي که څوک د ظلم خلاف ورچګېږي بیا د دغه خلکې غوندې رچک شي زه یو ځل بیا په دغه خوره باندې روغلي ټول عزتمن مشرون ځوانون عالمون د دغه شکریا ادا کوو او ورسره یوه دا خبره کو چې میشتو سو د هر مکتب فکر خلک ورچګېږي هغه د موتو ملا ورچګېږي عالم ورچګېږي ټیچر ورچګېږي سیاسي سړي و دغه سوچ وي چې کله دغه د هر مکتب فکر خلک سره یو شي انشاءالله چې وطن وغه نه باده جوړېږي ډېره مهرباني ډېره شکریا